اسلامي امارت هم د مخکینیو واکمنیو په څیر په افغانستان کې یو بل جنجالي اقدام ترسره وی. اسلامي امارت د واټونو او څلورلارو نومونه ولې او په کوم لامل بدلوي؟ زیانونه او ګټې څه دي؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. د اسلامي امارت دغه تازه اقدام ته وګړو غبرګونونه ښودلي. دوی وایي اسلامي امارت غواړي پر دغه بهانه عربي نومونه د یوې زیانمنې او ګواښمنې تګلارې او جوړجاړي له مخې په افغانانو کې دود کړي، ترڅو د افغانانو خپل نومونه، ژبه، تمدن، دود، پیژاند او ارزښت له منځه یوسي. د څلورلارو او ځایونو لپاره د اسلامي امارت د نوم ایښودلو کمیسیون اعلان کړی چې په پام کې لري د دیني او ملي ارزښتونو پر بنسټ واټونو او څلورلارو ته نومونه وټاکي. د اسلامي امارت د رسنیو او کلتور وزارت مرستیال عتیق الله عزیزي ویلي چې د هغو ځایونو نومونه باید بدل شي چې د کسانو په نوم دي. د اسلامي امارت د رسنیو او کلتور وزارت د خالي یاشنبې پر ورځ د تلې پر 28مه پر خپل ایکس باندې خبر ورکړی چې د اسلامي امارت د نوم ایښودلو کمیسیون په یوې غونډه کې پریکړه کړې چې د څلورلارو ځایونو او بازارونو نومونه وڅېړي. دغه وزارت خبر ورکړی چې د نوم ایښودلو کمیسیون به د نفاق او بدبینۍ د مخنیوي لپاره د بازارونو او ځایونو نومونه په دیني او ملي ارزښت لرونکو نومونو بدل کړي. په افغانستان کې ډیری ځایونه هیڅ نوم نه لري او له دې کبله په ټوله کې د ځای موندلو پر مهال وګړي له ستونزو سره مخامخ وي. نو پکار ده چې اسلامي امارت لومړی هغو ځایونو ته نومونه وټاکي چې نومونه نه لري یا وګړو بې خونده نومونه پرېښي، لکه د حمامت کوڅې شاه، د مریم لیسې چپ لاس او داسې نور. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.